موږ د خپلې بیانیې څخه پر شا کېږو نه. پرون موږ دغه ویلي چې یې جو دهشتګردي اس کې پیچې ور دي یې جو نامعلومه همې معلومه نن هم په لوړ سر دا وایي. نه امپیشپ غواړو نه سنیټرشپ غواړو. تاسو ولیدل چا وګټله په هغه یې وبایلله چې بایلله وه په هغه یې وګټله. دا ستا پارلماني سیاست. څوک دې دا له ځای نه خوله وباسي چې زه به پی ټي ایم له ورسم پی ټي ایم به ما ډېر غټ سړی جوړ کړي. پی ټي ایم تا غټ سړی جوړوي مګر د کام په سودابازي نه، د کام په درد و غم. ته به د کام درد و غم د تاریک چې کله راشروع سوی دی د دې تحریکه سره موږ د اولې ورځې ملګري وو. بیا چې کله تحریک تنظیمي بڼه واخیستله نو موږ داسې نه کول چې د اسمانه رایله سو. نو ځکه یو مثال مې جوړول غوښت چې موږ تنظیم ته د ابتدایي یونټه ورځو لوړو ادارو ته ځو. همدغه تنظیمي لار ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه باندې خو ملګرو ډېر ښه مجلس وکړي. زه صرف دومره وایم چې پښین ټول عمر جمهوري، قومي او د مزاحمتي تحریکونو یو ګړس پاته سوی دی. د یو څه مودې څخه پښین و دغه ځای ته رارسېدلی دی چې د ډېره اسماعیل خانه مېلمه راخطا سي، زموږ سیټ یوسي او مېلمه د کوربه سیټان هم د ځان سره یوسي. دلته یقینا ځوانان شته، یعنې په پښین کې د پولیس ټارګټ کلینګ اصولو دغه نور باچا موږ د هر پولیس کور ته د پاتا دپاره وروستی دی. خو هغه خلکو برته زموږ پر ملګرو باندې اف آی آرونه کړي دي. موږ بیا هم چې پښتون وي، یو پښتونخور وي، یو پښتون آبادول وي. څوک چې د پښتانه دوک او درد بیانوي، د پښتانه او د لوی افغان ستونزې بیانوي، د هغه سره وفاداري څرګندوي، موږ له هغه ملګري یو. پښین 18 واړه دی او موږ به دا هڅه کوو دا نن چې دوی د پښین سیټي کومه دا د ګلانو د ګلدسته نه ده چې رحمت و نور باچا زما په غاړه کې راواچوله، دا یو ازغن پیټی دی په لڅه شا وړل دی. موږ پرون هم د پی ټي ایم دپاره کار کړی دی، نن مې هم کړی. او هر هغه چاته که سوپیدار دی، که اولدار دی، که راڼا دی، که کاڼا دی، هغه به د پی ټي ایم د ملګرو سره زیاتوب نه کوي په دې ښار کې. هغه به د پی ټي ایم ملګري په سهار او په شپه کې سترګې ورتړلي په موټرانو کې نه غورځوي. موږ خو نه توفق لرو پی ټي ایم، نه توره لرو. موږ مزاحمت لرو، موږ شعوري خلک یو، موږ سیاسي خلک یو، موږ خپله بیانیه لرو. موږ د خپلې بیانیې څخه پر شا کېږو نه. پرون موږ دغه ویلي چې یې جو دهشتګردي اس کې پیچې ور دي یې جو نامعلومه همې معلومه نن هم په لوړ سر دا وایي. د پی ټي ایم ملګري دا د پښین تاسو شعوري ځوانان ناست یاست. یو اولدار و یو سوفیدار ما ورته باندې هېڅ نشي کولی چې ما ورته خپل لاس سره ورکړم. ما ورته په دې ښار کې د هر هغه قوت چې دا کام تخریبوي، کام سودا کوي، د کام دلالي کوي، د هغه و مخ ته موږ درېږو. پاته د پښین ضلع سوله. د پښین ضلعې ته په نره دا خبره کوو چې د آیین او د منشور په چوکاټ کې که تاسو موږ ته د کچرې ټوکرۍ پر سر راکړه موږ وړو. د آیین او د منشور در چوکاټ د باندې یوه خبره نه منو. کار به سره کوو، په ګډه به سره کوو، د یوه بل و مخ ته به ازغنه سره پاشو.
هر چا دپاره پی ټي ایم نه د عطاالله پراپرټي ده، نه د عصمت پراپرټي ده، نه د رحمت پراپرټي ده. پی ټي ایم د لارو بر د ګرد پښتانه په شریکه پراپرټي ده. د دې دپاره به د پی ټي ایم ملګري لږ زور غواړي. پی ټي ایم نه لښتۍ در پخوي، نه شنه ټانکۍ در راوړي، نه ټرانسفارمر در راوړي. په دا اوس 8 تاریخه باندې د اسلام کلي والا چې دفتر خلاص کړی و، زاړه ټرانسفارمران یې د کلي راټول کړي وو، په پښین کې ایښي وو، ولې یونټ خلاص کړ، دا یو دغه ټرانسفارمر یې ستا. د موږ سره د هېڅ شی نشته. د موږ سره دا دی چې د ریاستي بربریت ته مخامخ یو. پښتون قام ول سوی دی، ټکول سوی دی، د پښتون استحصال روان دی. نور که نه وي، موږ نه د تی توپک غواړو، نه توره غواړو، نه شی غواړو. صرف دا غواړو چې موږ سره د پښین ضلع، د پښین سیټي مضبوطه کړي، موږ سره مبارزه وکړي. او مبارزه یعنی لکه باچا چې وویل خپلواکي، د پښتانه خپلواکي. موږ د پښتانه خپلواکۍ لپاره راوتلي وو. نه امپیشپ غواړو، نه سنیټرشپ غواړو. تاسو ولیدل چا وګټله، په هغه یې وبایلله، چې بایلله وه په هغه یې وګټله. دا ستا پارلماني سیاست. ځکه موږ دا په نره تورو دا وایو چې پی ټي ایم یو انقلابي، یو مزاحمتي، یو ملي تحریک دی. کتن دا پارلماني نه دی. هر څوک دې دا له ځای نه خوله وباسي چې زه به پی ټي ایم له ورسم، پی ټي ایم به ما ډېر غټ سړی جوړ کړي. پی ټي ایم تا غټ سړی جوړوي، مګر د قام په سودابازي نه، د قام په درد و غم. ته به د قام درد و غم دغه کوې. پی ټي ایم به ته د حولدار د صوبهدار سره د تعلق لپاره نه استعمالوې. پی ټي ایم به ته د دې ځورېدلو، د دې کونډو، د دې رونډو سره استعمالوې. نن هم 80,000 وژل شوی یم. نن هم زما ځوانان پراته دي، هغه څه یې ورسره کړي دي، هغه څه یې ورسره کړي دي چې روغ یې لیوني کړي دي. نو نورې خبرې خو ډېرې شته، پر مخ مې بیا کور مې ودان. تاسو ما باندې چې کوم باور وکړئ، دا ما تا سره په 13 سپارې قرآن، که ګولۍ وه، که جیل و، که مرګ و، که جلاوطني وه، اول بیا عصمت ظهیر قبله‌ای